مطرح کیږي. مولوي محترم دغه وخت کې د اعتکاف موضوع ته راځو. که څه هم د خپرونې وخت یو څو دقیقې پاتې دی، خو څومره موضوعات چې په همدې خپرونه کې مطرح شوه همدغه به په دغه څو دقیقو کې مطرح شي، او که کوم موضوعات پاتې کیږي راتلونکي خپرونه کې به بیا په همغه موضوعاتو باندې وغږیږو. مولوي محترم د اعتکاف اړوند ډیری اوریدونکي پوښتنې کوي چې لومړی خو دغه لکه څه ډول چې دغه تسبیحات پیل نه مونږ را پیل کړ چې صلات تسبیح لمونځ څه ته ویل کیږي، او تر پایه تاسې ډېر ښه وضاحت وړاندې کړ. اعتکاف څه ته وایي؟ اعتکاف یعنې څه؟ اتل سے محترم علماء کرامو د اعتکاف لغوي معنا هغه دا رنګي کړې ده چې اعتکاف معنا په لغت کې یعنی یو ځای کې کیناستل. بیا اصطلاحا علماء کرامو د هغې معنا دا رنګي کړې ده الاقامة فی المسجد للعباده. په جماعت کې کیناستل د پاره د عبادت، جماعت کې وخت تیرول د پاره د عبادت، دې ته اعتکاف ویلی شي. ډېر ښه. مولوي محترم تاسې د اعتکاف تعریف در سره کړ چې اعتکاف یعنی په یو ځای کې کیناستل، او بیا بالخصوص د کیناستلو نه هدف یعنی په جماعت کې د عبادت په نیت باندې کیناستلو ته ویل کیږي. د اعتکاف لپاره به حتما مولوي محترم شرایط موجود وي. بالکل. د اعتکاف لپاره شرایط څه دي؟ یعنی په کومو شرایطو یو څوک کړلی شي چې په اعتکاف کې کینی؟ اتل سے محترم بعضې شرایط هغه قرآن کریم نه صراحتا معلومیږي، لکه قرآن مجید کې ارشاد دی ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. همدارنګه علماء کرام هم بیا همدغه د اعتکاف دپاره د شرایطو وضاحت دا رنګې کړی دی. قرآن مجید کې ارشاد دی چې په حالت د اعتکاف کې تاسو به مباشرت نه کوئ. یعنی مباشرت دا مطلب چې د خپل زنانه سره به نزدېکت نه ځان ساتئ، نزدېکت خاصه. بالکل. او دویم شرط دپاره د اعتکاف هغه دا دی چې اعتکاف به د نارینه دپاره په مسجد کې وي. مسجد کې وي. په کور کې د نارینه اعتکاف نه صحیح کیږي، نه لري. نارینه دپاره به اعتکاف په مسجد کې وي، زنانه دپاره اعتکاف بیا په خپل کور کې دی. دا دویم شرط شو. دریم شرط اعتکاف په حالت کې به دغه مؤمن روژهدار وي، یعنی دی به په حالت د روژې کې وي، روژه به وي، هغې نه وروسته به دی اعتکاف کوي. او همدارنګه څلورم شرط د پاره د اعتکاف دا دی چې بغیر د حالت طبيعي یا بغیر د شرعي عذر نه بدای د اعتکاف د پاره چې کوم ځای کې دی ناس دی په کوم مسجد کې داغي حدود نه بدای نه وځي. که چیرته بغیر د عذر نه دی اوتلو یا په هیر سره دی دغه ځای نه اوتلو او دنه دا هیر و چې زه په حالت د اعتکاف کې یم، دغه وخت کې د اعتکاف لمنځه ځي، هغه سنتیت د اعتکاف ختمیږي، یوازې مستحبه ثواب ته به دغه عمل راشي. مولوي محترم لکه تاسو وړاندې ویل چې کله چې یو څوک اعتکاف هغه شرایط چې دی هغه په ځان باندې ونه مني، نو په دې وخت کې د اعتکاف ختمیږي، د اعتکاف سنت لمنځه ځي. یعنی د دې نه معلومه شوه چې اعتکاف مستحب هم تر شته. دغه کوم اعتکاف چې په رمضان المبارک کې دی اتل سے محترم داسې به ووایو چې اعتکاف 3 ډولونه لري. ډېر ښه. 3 ډولونه لري. اعتکاف په 3 قسمه ده. یو ته واجبي اعتکاف ویلی شي، دویم ته سنت اعتکاف ویلی شي، دریم ته مستحب اعتکاف ویلی شي. واجب اعتکاف دا مطلب چې یو څوک په خپل ځان باندې دا نظر ومني که زما دا کار وشولو زبا دومره ورځې اعتکاف ادا کوم، تر سره کوم. یا په یو کار پورې د خپل نظر معلق کړلو، یا بغیر د تعلیق نه د ویل چې زبا دومره ورځې اعتکاف کوم،
یو کار یو عمل په د پاغي کې نه د ذکر کړي، فقط دا خبره کړي چې زه به دومره ورځ اعتکاف کوم. دې ته واجب اعتکاف ویل شي چې د په ځان باندې نظر ومنل. دویم مسنون اعتکاف دی. مسنون اعتکاف چې هغه ته سنت کفایه هم ویل شي، همدغه د رمضان المبارک د اخرنۍ 10 ورځو کې اعتکاف کول دا مسنون اعتکاف دی. د دینه دغه رمضان المبارک اعتکاف هغه حکم هم ثابت شلو چې دغه اعتکاف دا سنت اعتکاف دی. دریم قسم مستحب اعتکاف. مستحب اعتکاف هغه هر وخت کې انسان کولای شي، لکه کله چې دی منځته د جمع المنځ په نیت باندې زی یا همداسې د عبادت په تور باندې دی مسجد ته داخليږي، نو علما فرمایي چې په کار دا ده چې دی نیت د اعتکاف همدغه وخت کې چې د نیت د اعتکاف وکړلو نو د دغه اعتکاف مستحب اعتکاف وګرځیدل. ماشاءالله مولوی سي محترم ډیر ښه وضاحت مو وړاندې کړ. ما وړاندې هغه پوښتنې نه هدف هم دا و تر څو اوریدونکي په دې برخه کې پوه شي چې اعتکاف د سنت سربیره په ځینو وختونو کې کله چې یو څوک جماعت ته داخليږي نو اعتکاف نیت دی وکړي، تر څو هم د دې لپاره د اعتکاف اجر لیکل شوی. لازم هم دا خبره ده ځکه چې جماعت ته څوک ځي نو په کار دا ده چې هغه د عبس خبرو اترو نه د عبس اقوالو نه د اجتناب وکړي او عبادت د الله جل جلاله ته متوجه شي. نو علما فرمایي چې بیا زیات اجر او ثواب حاصل کړي وي د لپاره په کار دا ده چې د نیت د اعتکاف وکړي. ډیر ښه. مولوی سي محترم مسایل خو ډیر دي د اعتکاف اړوند، خو لومړی به دغه پوښتنه رامخې ته کو چې د اعتکاف اړوند هغه څوک چې اعتکاف ترسره کوي، اوس ډیری خلک به داسې وي دوی به دغه نیت کوي چې زه اعتکاف کوم، یا د اعتکاف اړوند به دوی خبر وي چې اعتکاف ترسره کیږي. لکه وړاندې تاسو یادونه وکوله چې سنت کفایي اعتکاف په رمضان اخیری 10 ورځو کې ترسره کیږي. د اعتکاف اجر څومره دی؟ ثواب څومره دی؟ اتل سے محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اعتکاف کولو ډیر اهتمام په خپلم کړی دی او نور ته ترغیب ور کړی دی. امام زهری رحم الله فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر افعال کړی دي، خو کله نا کله امغه افعال امغه کړنی بیا پرېخیم دي. خو یوازینی عمل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غی باندې مداومت کړی دی، همیشوالی کړی دی، هغه اعتکاف چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه المنوره ته هجرت وکړلو نو اعتکاف بیا نه دی پرېخی، یعنی هر کال پر رمضان المبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کړی. دینه په خپل اهمیت او فضیلت سرګندېږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غی باندې مواظبت همیشوالی کړی دی. نو دا د اعتکاف سرګندونه د ثواب لمخې په خپل کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غی باندې همیشوالی کړی. ډیر ښه. یعنی هدف دا دی مولوی سي محترم چې کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه کار کړی دی او په دې باندې تاکید کړی دی، ټینګار کړی، په خپل دغه کار تر سره کړی دی، د دې نه په خپل ارزښت معلومیږي، د دې نه په خپل اهمیت معلومیږي، دا په خپل هغه یو کاسته دا خپل د یو انګیزه ورکوي چې څومره اجر او ثواب لري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی او مضبط کړی. دا امت د پاره یو تعلیم دی. بالکل. ډیر ښه مولوی سي محترم. د خبرونې وخت هم کم دی، خو ما وړاندې یادونه وکوله مولوی سي محترم که د اعتکاف اړوند کوم مسایل پاتې کیږي اوریدونکو ته به یاد کړو چې راتلونکي خبرونه کې به انشاءالله بیا هم بحث پرې کیږي. ولې دغه وختونو کې دغه ځینې مسایل چې دي مولوی سي محترم دا ډیر مهم دی بیا په اوس وخت کې اعتکاف موضوع. نو دغه وروستۍ پوښتنه تر سره کوم بیا به خبرونه پای ته ورسو. پوښتنه په دې ډول ده چې حکم د اعتکاف څه دی؟ اتل سے محترم لکه مخکې د هغې وضاحت وشولو چې دغه وخت کې د رمضان المبارک په دغه میاشت کې همدغه اعتکاف چې د 10 شپې او ورځې مسلمانان ادا کوي، نارینه په جماعتونو کې او زنانه په خپلو کورونو کې، د دې حکم سنت کفایي دی. سنت کفایي دا معنی یعنی یو محله ده، یو کلی دی، په هغې کې مسجد دی، مثلا یو مسجد دی، نو په دغه مسجد کې چې یو نارینه دغه اعتکاف ادا کړلو، د ټول کلی د ټول قوم چې همدغه ځای پورې دوی تړلي دي، د دې ټولو غاړه په دې باندې ازادیږي.
خو کچیرته خدای نه خواسته هیڅ چام په دغه مسجد کې د کلی او جماعت د پاغي کې هیڅ چام اعتکاف ونه کړلو نو د ټولو غاړه په دې باندې بند ده نو دې ته سنتي کفایي ویلی شي یعنی چې یو چا په همدغه جماعت کې یو نفر دی یا دو دی یا د دې نه اضافه دی چې د هر یو مسلمان رسیدګي نه کیږي نو د دې وجې نه په کلي کې یو 2-3 نفرو د مسجد کې په جماعت کې اعتکاف وکړلو د ټولو غاړه په هغې باندې ازادېږي نو حکم د اعتکاف هغه په همدغه وخت کې سنتي کفایي دی ډیر ښه ماشاءالله مولوي صاحب محترم یعنی درنو اوریدونکو مولوي صاحب محترم تاسو ته وضاحت وړاندې کړ چې اعتکاف په رمضان المبارک روژې میاشت کې په دغه وروستیو 10 ورځو کې چې ترسره کیږي د دې حکم دا دی چې سنت کفایي دا معنی چې په کلي کې په کومه محله کې چې جماعت وي مسجد وي په همغه کلي کې باید کم نس کم یو کاس اعتکاف ترسره کی یا کډيري ترسره کی دا خو غوړه خبره د مولوي محترم خو د یو کاس نه کچیرته داسې وی چې په ټول کلی کې کوم یو کاس چې د اعتکاف ترسره نه کی د ټول کلی غاړه په هم دی باندې بند ده ډیره مهمه یادونه باغه داو کو ترسو د خبرونه وخت هم پای ته رسیږي او بل دا چې بلې هفته کې د اعتکاف وخت به موږ نتیر شوی وي اوریدونکو ته بدا یادونه وکم چې اعتکاف وخت د کوم ځای شروع کیږي د ډیره مهمه موضوع د رمضان المبارک د شلمي ورځې د لمر لویدلو نه مخکې یعنی د مازیګر منځه پسې متصل دوی باید اعتکاف ځای ته داخل شي نارینه په جماعتونو کې او زنانه د په خپل کورونو کې هغه ځای چې د اعتکاف لپاره دوی مشخص کړی وي هغه ځای ته داخل شي په نیت د اعتکاف باندې کچیرته دغه وخت په دوی باندې تیر شو نو بیا هغه سنتیت نه دغه اعتکاف وځي بیا درجه د استحباب ته راځي نو دوی هغه څوک چې د اعتکاف نیت لري هغه لپاره وخت د اعتکاف دا شولو چې په شلم د رمضان المبارک د مازدیګر مانځه پسې متصل یا د لمر ډوبېدلو نه مخکې دوی باید اعتکاف ځای ته داخل شي وي په نیت د اعتکاف باندې ډیر ښه یعنی قدرمن اوریدونکو مولوي صاحب یادونه وکوله چې کله چې تاسو په اعتکاف کې کینئ اعتکاف ته داخليږئ د رمضان المبارک روژې میاشتې په شلمه ورځ د مازدیګر له لمانځه نه وروسته متصل تاسو باید په اعتکاف کې کینئ مخکې له دې چې لمر ډوب شي او که لمر ډوبیږي بیا د اعتکاف او هغه د سنتیت درجه له منځه ځي بیا درجه د استحباب ته راځي او درجه استحباب خبره وشوله چې هغه لس منټ هم کېدلی شي یوه ګنټه هم کېدلی شي لکه څوک مسجد ته د لمانځه دپاره ځي نو علما فرمایي چې په نیت د اعتکاف دې لاړ شي هغه درجې ته بیا راځي ډېره زیاته مننه مولوي صاحب محترم اوریدونکو ته بیا ور یادوو چې که ستاسې پوښتنې پاتې شوي وي یا د اعتکاف اړوند کوم مسایل پاتې شوي وي انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به حتما په دې باندې بحث کیږي او راتلونکي خپرونه کې به مولوي صاحب محترم د اعتکاف اړوند مسایلو باندې بیا هم د اوریدونکو لپاره په ځینو مسایلو باندې بحث وشي نو ډېره زیاته مننه مولوي صاحب محترم چې حاضر شوي د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړې او نن مو په ډېره یو مهمه موضوع د صلات تسبیح او د اعتکاف اړوند ځینو مسایلو باندې بحث وکړ جزاکم الله خیر الجزا تاسو هم مننه تر بیا لیدو الى اللقاء سلام